د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی سید بلال فاطمي صاحب. فاطمي صاحب ستړی مشې، په خیر راغلی خپرونه ته. فاطمي صاحب، پاکستان به په 2 نورو ورځو کې کابو 2 میلیونه افغان کډوال چې ډیری POR کارتونه هم لري له پاکستان څخه وباسي. دغه کار پاکستان ولې کوي ستاسو له انده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. تاسو معلومه ده چې کله پاکستان غواړي په افغانستان باندې فشار سیاسي، اقتصادي، نظامی، استراتیژیک هر نقطې نه ده کې هغه د لاس کې یو ابزار دی، هغه دی کډوال مهاجرین. په دې وختونو کې تاسو ګورئ چې پاکستان په د ترهګرۍ د تهمت مسله وکړه، بل ورځ په افغانستان ترغه بمبارد مو په خوست او په ننګرهار کې په ملګرو ملتونو کې دروغ په افغانستان باندې ویلي، په چینایانو سره ملاقاتونو کې دغه وکړه، په شورای امنیت کې دا وکړه. پاکستان چون دغه اوضاع د منطقې ډیره خراب ده، امریکا په سوریه کې او په ایران کې ډیر شدید مصروف دی او یوکراین کې، نو د افغانستان موضوع د غواړي چې زر تر زر د افغانستان موضوع په رقم د لاس راولويږي او د وشي کولای په افغانستان کې او تشنج جوړ کی او خرابې جوړ کی، بې ثباتی راولي. د امدل لپاره ګوري الته د یو غونډه راوبل چې د مخالفینو چې هغه په ذریعہ باندې افغانستان کې بې ثباتی راولي. د دغه کله چې د یو موقع لپاره د تلاس ورزي د هر حربین استفاده کوي، خو الحمدلله ناکامیږي. د مهاجرین هم یو د مغه حربه ده، د ټول مهاجرین په ظرف د 2 ورځې میاش خو سکه کال کې نشي استلای، ځکه دا اسانه کار نه دی د دې راټولول. درسته د فشار لپاره د فتن یو لزره شلزره درزره د روباسي او د کېږي. او بل تاسو وریدل چې تیر ځل د مهاجرین په زبردستی راويسل د نړیوالو میډیاګانو نه، بل خصوص تاسو خپل د زلمی خلیزات خبره پکې وریدل چې هغه ویلي په دغه دوی دایشان تابع کړي دي د مهاجرینو په نوم باندې رانه باسي، ځکه چې د مهاجرینو کډوالو کډي چې راځي هغه چون مهاجري او حکومت سره همکاري کوي، دغه مال نه چکیږي، هغه د لاریګانو سره څوک غرض نه کوي، لاري ټوله روغ رانه نوځي، خیمه ورته ورکول کیږي. او دی ویل چې په دغه طریقې باندې پاکستان په نامه د استلو د مهاجرینو اصلا دایشان را داخلي افغانستان ته وسایل دی په د کډوالۍ په مال کې را ننوځي او په دې طریقه د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره دغه او بچون خپل دولت ځان مسؤل ګڼي د حکومت د افغانستان امارت اسلامي، نو د مهاجرین چې راځي هغه خیمم ورکي، ډوډۍ ورکي او د انتقال لپاره ورته موټر ورکي، که څوک د کندوز خان آباد کندوز ته ځي، که څوک د هرات ته ځي، که څوک د په اساس باندې دی وی چې دغه نه د پاکستان د نظامی او امنیتي او استراتیژیک استفاده هم کوي چې خپل افراد راته دا کوي د نه کوي او خلکو ته وایي چې دا خو ګوره ته د نه لاړې هغه ته پیسې هم درکې، ډوډۍ هم درکې، موټر هم درکې او تاسو هیڅ وخت نه یو تاسو خپل ځای ته رسیدل شي. یعنی یو هدف د دغه مهاجرینو ایستلو دا دی. دویم هدف فشار راوړل دی په افغانستان نظام باندې چې اقتصادي او اجتماعي ټولنیز فشارونه په باندې راشي. دریمه مسله دا ده چې نړیوال ځان ته متوجه کوي چې پیسو ته ضرورت کیږي، ځکه تاسو معلومه ده کله چې دوی مهاجرین استل شروع کی، ملګرو ملتونو اروپאי ټولنه 15 میلیونه 20 میلیونه ډالر د پاکستان خلک ورواچي، پاکستان به لږ زره غتون د ماته شي او غلې شي. نو دا هغه حربي دي چې پاکستان استعمالي د مهاجرینو، مګم که واقعیت ته وګورئ چې آیا غواړي ټول مهاجرین وباسي؟ نه، دا هغه مهاجرین د توباسي چې هغه نه د ملګرو ملتونو د خوانه هغه ته کم حق زحمت نه ورکول کیږي. ولس لکه مهاجرین داسې دي چې هغه رجستر دي د یونیسیار سره او فی مهاجر ته د ورځې $15 د هغې د غذا مصرف دی. دا ملګرو ملتونه چې دغه 15 لکه ضرب د 5 کوي، تاسو ته معلومیږي 100 میلیونه د دنه لاس راځي. دغه مهاجر که ته نه وغواړي دا درته نه درکوي، په دې چې هغه مهاجر د دې لپاره د سره زر دي. اما کوم مهاجر چې د سند نه لري، کا سند هم لري چې رجستر د ملګرو ملتونو نه دی یا د ملګرو ملتونو کوم پیسې به نه راځي، دا غي نه د سیاسي نظامی او دغه اقتصادي استفاده نه کوي چې په افغانستان باندې فشار راولي او د وباسي. د ښکارا خبره ده چې دغه اعمال د دوی چې دي د خلاف د تمام د قوانینو بین الدول دي. ولو چې پاکستان وایي چې ما د کنوانسیون نه دی امضا کړی او زه دغه لپاره پابند نه یم، مګر دغه نړیوال
نړیوالو قوانینو په مخ که چیرته د کنوانسیون دی 50 نه مني پروتوکول دی 80 نه مني مګر د حقوق بشر مسودیت د امضا کړی د 1928 او د هغې پروتوکول د 1928 دا ټول د امضا کړی دي په هغې کې دا ویل کیږي که څوک ستا کوم ملک ته پناهنده شي او بیرته ته فرضاً هغه وباسي ته د قوانینو بین الملل که ته دغه کنوانسیون ته نه امضا کړی مګر د بشري حقوقو لاندې ته به د هغې سره بشري رفتار کوي هغې سره به ظلم نه کوي هغه به بېځایه نه وباسي د هغې ژوند ته به خطر نه پېښي یعنې که پاکستان د یو قانون نه خپه وباسي په بل قانون کې دی پابند دی درسته دی یا د مهاجرینو قانون نه دی خو د حقوق بشر مسله ده او دا چون د مهاجر چې دی د انسان دی او کله چې ته هغه وهي ټکوي یا په جبر وباسي ته د بشري قوانینو پایمالي کوي او ته د دې نقض کوي په دې اساس باندې او په خپله دغه کې هم دا راځي په کنوانسیون د 1950 کې د 2مه ماده کې دا ویل کیږي چې یو مهاجر که فرضاً ته رسمي نه یې تا د قرارداد منل هم نه دی د هغه باوجود هم ته دې ته پابند دی پابند په دې چې تا ته د قوانین د نور لاګو کیږي نړیوال چې تا هغه امضا کړي نو ته د هغې په اساس باندې کې که تا کنوانسیون نه امضا کړی هغه مشکل نه دی درست دی تا به کنوانسیون نه امضا کړی مګر تا که مسودیت د حقوق بشر امضا کړي بیا نو ته پابند دی چې ته د وهل به نه کوې ټکول به نه کوې بېځایه د هغه کې ظلم به ورسره نه کوې او نړیوالو قوانینو کې دا هم دی که ته یو مهاجر منیم نه چې ستا خاورې ته راغلی ته چون هغه ستا ملک ته پناهنده دی ته هغه زندان ته نشي اچولی ته هغې د مال او دارایي تېنه نشي ضبطولی هغه تا باندې حق د حفاظت او د امنیت لري نو پاکستان د هغه ټولو قوانینو نه لګیا دی سرغړونه کوي اما امریکایي ډالرو ته بیا د مهاجرو په سر خوشحاله دی او هغه اخلي او د هغې نه ګټه اخلي او هغه خپل جیب کې اچي ښه فاطمي صاحب پاکستان په وار او هر ځل وایي چې موږ د افغانستان سره تعامل غواړو ښې اړیکې غواړو د دوی کوم پوځي مشران چې دي یا هم په ټوله کې د ملکي حکومت مشران چې دي د تعامل خبره کوي خو بل پلو که ورته وکتل شي کډوال په زوره باندې راوباسي دغه د کډوال ایستل به څومره د دواړو هیوادونو اړیکې د ترینګلتیا لوري ته بوځي ګورئ پاکستان ټول سیاست د منافقت په بنیاد باندې استوار دی پاکستان د 88 کاله چې ژوند کړی دی په منافقت سره یې کړی دی د نړۍ سره خو پرېږدي چې د دوه مخې لوبه لري که هغه امریکا ده که چین دی که هغه هندوستان دی که ایران دی که افغانستان دی عربستان سعودي دی چې په ډالر یې ترې نه اخلي پیسې ترې اخلي ټول سره دوه مخیزه لوبه کوي دی حتی خپل د ملت سره دوه مخیزه لوبه دوی لري دی منافقانه لوبه لري دلته ګورې اسحاق ډار راځي زمونږ د وزیر رئیس الوزرا په غاړه کې داسې ځان اچي ته چې فقط د دومره خواږه دي چې دا به د تورم سره جدا نشي مګر هلته بیا بیرته اسحاق ډار ځي په ملګرو ملتونو کې په امریکا کې په دغې کې تا په خلاف وایي چې افغانستان د ترهګرۍ ځاله ده او دا موږ ته خطر دی دلته بیا به راځي ستا په غاړه کې لاس اچي په هماغه ورځ چې دی راځي د رئیس الوزرا په غاړه کې داسې ځان اچي لکه دوه خواږه یاران الته په اسلام آباد کې دی غونډه جوړه کړې ده د افغانستان په خلاف نو فلهذا دا د پاکستان دوه ګونې دوه مخیزه ده د امریکې سره 20 کاله دا لوبه وکړه الته ورنه د ترهګرۍ په نامه پیسې اخیستلې دلته به ورته ترهګري اماده کوله او ورلېږله چې ودغه نظام ورته دغه کی نو دا ډبل سټنډرډ د پاکستان بالکل دی او د مهاجرینو په حق له که چېرته فشار راځي ښکاره خبره چې حالات ترنګړي کیږي مګر افغانستان خو هېڅکله دا خبره نه ده کړې هغې ویلي دا زموږ د دې خاورې بچي دي چې هر وخت راځي را دي شي چې څومره زموږ توان کې دي هغه به ورکوو خیمې ورته ورکوي غذا ورته ورکوي که فرضاً یو ځي ته ځي 100,000 روپۍ ورته لاس کې ورکوي او د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنو نه هم یو څه کومکونه دغه کېږي منتها بوجي چې زیات راشي ښکاره خبره ده چې کنټرول کېږي نه حکومت باندې فشار راځي اما حکومت یې نشانه نه خالي کوي خو ویلي دي چې پاکستان په دې کې تر اوسه پورې کامیاب شوی نه دی هر ځلې چې د دې حربین استفاده کړي الحمدلله کامیاب شوی نه دی هغه زیاترینه قوت چې راوسته پروسه کال یو د نومبر په میاشت کې چې 15 لکه کسان راوېستل الحمدلله
نه تنها چې خلک دغه نشول په حساب به عزت نشول بلکې د یو سرپناه ورکړل شول خپل کلو ته ورسول شول یو څه کومکونه ورسره وشول او خلک پوزیشن شول او پاکستان په خپل هغه پلان کې چې په دې ذریعہ باندې افغانستان ملت وزوري حکومت ورته باندې فشار راوړي په دې کې پاکستان کاملا مخکې ناکام پاتې دی او ان شاء الله آینده کې به هم ناکامي. فاطمه صاحب په خبرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ.